زه اوس په ډېر لوی احترام او ادب سره خپل پیر و مرشد خواجاګان حضرت قاری صاحب مبارک دامت برکاتهم عالیه ته په ډېره عاجزۍ او ادب سره خواست کوم چې هغوی راشي او د دې وخت او د دې موقع په مناسبت سره د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. تاسو ټول استقبال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند حاضرین او اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې نن د ډیری کلی د حکیم آباد د علاقه کې زمونږ د مرشد پاک پیر سباق باباجی صاحب نور الله تعالی مرقده ورحمه الله تعالی رحمة واسعه دا غي د ایصال ثواب د پاره یو خشته جماعت جوړ شوی دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د جماعت د ادب توفیق راکړي او د جماعت د تعمیر چې کوم مقصد الله تعالی دې په هغه مبارکو مقاصدو کې موږ ټولو ته کامیابی نصیب کړي او د دې جماعت په تعمیر کې چې کوم ملګرو اخلاص کړی دی الله تعالی دې ټول د دارینو په سعادتونو باندې سرفراز او مالامال کړي. ورونو دغه یقینی او حقیقی معنو کې کامیابی اوم هغه کامیابی دی چې هغه د آخرت د پاره حاصل کړي شي. خلک انویسټمنټ هغه ته وایي چې د 1 روپۍ نه 2 جوړیږي، د 2 نه 3 جوړیږي. نو یره د پلانی کاروبار کې انویسټمنټ کړي دی، د پکې کاته کولاو کړي ده، د په بینک کې کاته کولاو کا، د پلاټ واغشتو، د په کارخانه کې حصہ واغشتا، د فلانه کمپنی کې شیر سیدن واغه حاصل کو. د دې لپاره چې زما د آمدن دا سوچند زیات شي، دا فکر او سوچ دیتا عقل معاش وي چې د دنیا کاروبار کې یو سړی د اضافي فکر کوي نو دا خبرم بده نه ده. کوي دی یو سړی کاروبار دی کوي، زمینداری دی کوي، نوکری دی کوي، تجارت دی کوي، دا ټول ښې شعبې دي د کسب حلال سره تعلق ساتي او د دې ځان له یو فضیلت دی. الکاسب حبیب الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د کسب او د تجارت، د زراعت، د زمینداری، د حلال رزق د دې یو ډېر لوی فضیلت دی. لیکن عقل معاد هغه عقل ته ویل شي چې یو سړی انویسټمنټ کوي د آخرت دپاره کوي چې ما ته په آخرت کې د دې صله او بدله میلو شي. د حجاج کرامو یو قافله جدی شریفې ته ورسېده. پخوا دومره د سفر سهولیات نو خلکو به انتظار کولو چې یاره قافله به څه وخت روانېږي بیت الله شریف ته او مکې شریفې ته. نو دغه قافله چې تلې وه د هندوستان، په دې کې یو نیک سړی ملګرو سره و، نو هغوی ورته وویل چې ته مونږ ته لږ ایثار شه.
مونږ د هندوستان نه سامان راوړی د تجارت، هغه بدل ته جده شریفه کې خرڅو او که خیری دا سودا وکړو نو بیا به ټول په جمع مکې شریفې ته روانېږو. هغه بزرګ هم سوچ وکړو چې یاره خپل ملګري دي او دومره یو ځای سفر مو کړی دی، نو زه خیر دی انتظار به وکړم. خو دې بزرګ حساب کولو چې یاره څونه منځونه په مونږ باندې جده شریفه کې راغله. نو بیا روغونتې هغه ملګرو ته وایي چې زما ملګرو د سفر تاسو ډیره ګټه څه ته وایي؟ هغه ورته ویل ډیره ګټه چې مونږ کوو په کاروبار کې، نو هغه دی چې روپۍ پسې سړی اتانې وګټي، او که د دین هم زیاته ګټه نو چې ډبل ګټه وشي. د 100 روپو شی چې مونږ په 200 خرڅ کړو نو مونږ وایو چې دا مونږ ډیره زیاته ګټه وکړه. دا زمونږ د تصور نه هم زیاته ګټه چې یو شی مونږ په ډبل قیمت باندې خرڅ کړو. وی د دینه زیاته ګټه، یاره دومره زیاته ګټه خو نه، خو بس یو شی ډبل قیمتو کې بس دا ګټه ده کنه. هغه بزرګ وته خانو بس خفه کېږئ ما او ما ته اجازت راکړئ زه تاسو نه رخصتېږم، تاسو خپل سودا خرڅه کړئ نو په کالاره به بیا راشئ او ما ته اجازت راکړئ زه ځم مکې شریفې ته ځان رسوم. ولې استاد موږ نه خفه شوې څه چلو شو؟ موږ خو تا ته ووایو چې زموږ سودا خرڅه شي نو ځو یو ځای، او ته وایې زما ته اجازت راکړئ یوازې ځم. هغه ولی الله، هغه د عقل معاد خاوند، د آخرت زیات فکرمن، هغه ته وایي چې وروره تاسو ما ته وایئ چې زمونږ ګټه هغه ده چې د 100 شی په 200 خرڅ شي، دا ډبل ګټه ده. نو زه ستاسو د دې ډبل ګټې دپاره هغه یو په لاک ګټه څنګه پرېږدم؟ زه چې مکې شریفې ته ورسېږم نو هلته به که خیر ما ته په یو منځ باندې د 1,00,000 منځونو ثواب میلاویږي. نو تاسو په 1 روپۍ باندې چې 2 روپۍ وګټئ نو تاسو وایي مونږ ډبل ګټه وکړه. نو ستاسو د دې ډبل لپاره زه هغه 1 نسبت لاک هغه ګټه زه څنګه پرېږدم؟ تاسو ما ته وایئ. هغه پوه شو چې یاره دا سړی د عقل معاد خاوند دی، دا د ډېر لوی فکر خاوند دی، دا د سوچ او فکر د آخرت د انویسټمنټ دی چې زه داسې څه کار وکړم چې زما هغه اعمال نامه ډکه شي د خیر نه او ثوابونه زیات را جمع شي. ځکه وخت قیمتي دی، وخت زر زر موږ نه تېرېږي، ډېر تیزی سره رانه روان دی. دا اوس چې موږ او تاسو ناست یو دا هم یو موقع الله تعالی موږ ته راکړې ده. غنیمت جان لو مل کے بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل کے بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی سر پر کڑی ہے. دا یو ځای ناسته دا غنیمت وګڼئ تاسو، ځکه د جدایۍ لمحات هغه په سر پراته دي او هغه هر وخت راتلی شي. نو دغه عارضي زندگی په دې کې لږه تلوار پکار ده په نیکو اعمالو کې، چې سړی ډېر کوشش په نیکو اعمالو کې وکړي. د حرمینو شریفینو فکر پکې ډېر پکار دی چې یو په لاک منځونه میلو شي، او د مدینې منورې فکر پکار دی چې یو په 2 لکه منځونه میلو شي، یو په 50,000 منځونه میلو شي. نو دې دپاره لږ زیات فکر انسان ته پکاري چې وخت تیزی سره موږ نه روان دی. نو چې داسې کارونه موږ وکړو چې په هغې کې هغه ذخیره د نیک عمل هغه زموږ زیاته شي او په لږ وخت کې ډېر کار وشي. د مالک ابن دینار رحمت الله علیه متعلق دغه یو ملګری خبره کوي، د آخرت د ګټې او د دنیا د ګټې هغه نقشه او هغه تصور دې سره ښه واضحه کېږي چې جعفر ابن سلیمان یو سړی د دې وایي زه د مالک ابن دینار رحمت الله علیه سره په لاره باندې روانو. نو د دې بزرګانو خو بس فکر هم دی چې څه د خیر کار مونږ وکړو، داسې څه کار وشي چې آخرت کې مونږ ته د هغې فایده میلو شي. نو په لاره یو نوجوان یې ولیدو، نظر یې پرې پرېوتو، نو هغه خپل محل جوړولو، یو بلډینګ جوړولو او په هغې کې مشغول دی، ګلکارانو ته هدایات ورکوي، دې ځای کې به باغ جوړو، دې کې به چمن داسې وي او باترومونه به دې طرف ته یو دا به مین ګیټ یو دې طرف ته به داسې چردیواري او داسې او داسې د خپل محل دپاره د خپل بلډینګ دپاره د هغه بنګلې دپاره هدایات جاری کوي هغه نوکرانو ته. نو د دې مالک ابن دینار رحمت الله علیه په هغه زلمی باندې نظر ور پرېوتو،
نو داسې خلکو نظر سره ډیر کار کیږي، د اولیاء نظر سره ډیر کار کیږي، خو چې ادب سره انسان ملاقات وکړي. هغه نوجوان باندې د ولی الله د مالک ابن دینار رحمت الله علیه نظر ورپریوت. نو د خپل ملګری جعفر ابن سلیمان ته وایي چې راځه چې د الک پسې ورشو. دی په دې وخت کې په دې بلډینګ کې ډیر زیات مشغول دی، د ټولو توجه دی محل طرف ته ده، د آخرت هغه فکر، د الله هغه یاد، د دین هغه تړپ او محبت. دی وخت کې دا سړی د هغې نه محرومه دی. راځه چې لږ غونتې خبرې ورسره وکړو که خدای پاک د ده توجه آخرت طرف ته راوګرځوي. دی لاړه، سلام یې پرې واچولو، هغه وعلیکم السلام، او ډېر ښه ادب احترام یې وکړو. اول خو مالک ابن دینار رحمت الله علیه نه پیژندو، چې پته ولګېده چې دا مالک ابن دینار دی رحمت الله علیه، نو ډېر زیاته خوشحاله شو، نوم یې خو اورېدلی چې دا ډېر لوی ولی الله دی. نو د مالک ابن دینار رحمت الله علیه ادب او احترام یې وکړو. بیا ورته مالک ابن دینار سے فرمایي دې نوجوان ته، هلکه خوښه دې نه ده چې دا ستا کومه توجه دې محل طرف ته ده چې دې کې لږ غونتې تبدیلی راشي، او دغه محل د دې د جوړولو چې تا کومه اراده کړې ده په دې کې لږ غونتې زمونږ هغه مشوره ته واورې. ستا څه خیال دی چې په دې محل باندې ته څومره خرچه کې؟ هغه هلک ورته وایي چې جی ما خو دا اراده کړې ده چې 1,00,000 درهمه دا به زه په دې محل باندې لګوم. دا هغه زمانې 1,00,000 درهم ډېر شي، دغه اراده مې کړې ده. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته ویل لکه سوچ وکړه که چېرې دغه 1,00,000 درهم ته ما ته راکړي او په دې باندې د دغې په عوض کې الله تعالی تا ته په جنت کې یو محل درکړي، او هغه محل داسې محل چې هغې کې مشک او عنبري پکې، سره زر او سپین زري او یاقوتي مرجاني پکې، او هغه ګلکارانو نه جوړ کړي، هغه د الله تعالی په امر د کن سره جوړ شوی، او هغه فانی کېدو والانی، ختمېدو والانی، زایل کېدو والانی، هغه ډېر پایداري، او چې هغې کې څوک اوسېږي نو هغه ته هم مرګ نه راځي. د دنیا د محلونو کې خو هر څومره که څوک اوسېږي خو بیا هم پاتې شي، د دنیا محلات پاتې شي. نو هغه مالک ابن دینار صاحب ورته وایي داسې محل که تا ته میلو شي چې هغه نه پاتې کېږي او ته د همیشه دپاره په هغې کې ژوند دی، او هغه محل هم د همیشه دپاره وي، نو څه دی خیال دی؟ داسې د خوښه ده؟ نو 1,00,000 درهم یو عام غونتې سړي ته یا یو شیخ ته یا یو درویش ته ورکول دا هم یو غټه مسله ده انسان دپاره. وایي چې ما ته لږ مهلت راکړي، زه پرې لږ سوچ کوم په دې خبره باندې. و ډېره ښه ده، یو ورځ مهلت شو ستا دپاره. مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې خپل ځای ته رالو نو دعاګانې کولې، وایي خدایه دې نوجوان ته د ښې فیصلې توفیق ورکړي، خدای دې سړي ته د ډېرې ښې فیصلې توفیق ورکړي، ځکه هسې نه سبا ته انکاري شي نو بیا خو خبره خرابه شوه. وایي خدای ته توفیق ورکړي چې دې صحیح فیصله وکړي. نو د دې بزرګ هغه دعاګانې وي، الله تعالی د هغه په اړه کې انقلاب راوستی و، د هغه ملاقات هغه اثر و. سړي فیصله وکړه او انتظار کوي چې مالک ابن دینار به څه وخت راځي، ولاړ دی د دروازې نه بهر. مالک ابن دینار صاحب ورغلو، جعفر ابن سلیمان ورسره دی، او هغه هلک چې دی نو هغه ورته وایي چې بس ټیک ده جي، تاسو چې څنګه خبره کړې وه هغسې که ما ته ګارنټي راکولی شئ نو بس ټیک ده. دا 1,00,000 درهم ما راوړي دي، په تیلې کې هغه درهمونه راچولي، غټه تیلې ډکه وه. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ته دا سړی وایي چې ګارنټي راته راکړه، لیکل به راسره کې. اوس د الله تعالی د دوستانو د کار ته سړی حیران شي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه قلم کاغذ راخلي او لیکل ورته کوي. لیکل ورته څه شي کوي؟ دا خو نه چې زما جیب کې 10 روپۍ دا به تاله درکم، یا دغه ځای 2 مرلې دي زما دا به تاله درکم، نه، د جنت د محل ګارنټي ورته ورکوي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه
او هغه صفات چې کوم وته بیان کړی دي چې یاقوت او مرجان به او لال او جواهر به پکې او مشک او عنبر به او سره زر او سپین زر او جنتی نعمتونو نه ډک هغه محل او داغه وته په کاغذ باندې لیکل کوي چې دا به تاسو ملوش او داغه نوجوان هم داسې کلکه عقیده ده چې په هغه یو وړوکی غونتی کاغذ په هغه پرزه باندې هغه باندې یقین کوي هغه وړوکی کاغذ ځان سره په جیب کې اچي او د 1,00,000 درهم هغه تیلې هغه مالک ابن دینار سیب تاواله کوي سودا وشو هغه 1,00,000 درهم هر چې دا درویشان په دې پیسو باندې سکی نو درویشانو سره چې پیسې راشي هغه پیسې کوي مالک ابن دینار رحمت الله علیه او جعفر ابن سلیمان دی دواړه تیلې ور سره د 1,00,000 درهم دی دغه زمانه داغه په تقسیم باندې را شروع ک چې ما خام کېده نو جعفر ابن سلیمان وی دومره پیسې پکې نه وي پاتې چې مونږ په یو ما خام روټه خوړلې وي دومره پکې نه وي پاتې ټول د الله تعالی په نوم باندې خرج کې په یو ورځ کې آغا مالک ابن دینار رحمت الله علیه د چې کوم کاغذ د نوجوان ته ورکړی دی د جنت د محل ګارنټي وته ورکړی ده آغا نوجوان هغه خو به فکر دی هغه خوشاله دی چې د دې فانی بلډینګ په وس کې با الله تعالی ماته په جنت کې محل راکړي ماته مالک ابن دینار سیب لیکل کړی دی چې سموده تیر شو مالک ابن دینار رحمت الله علیه د جمعات محراب کې ناشته موز د فارغ دی دوه کولا او پدې کې په یو کاغذ باندې نظر پریوت یو کاغذ یو لیدو هغه چې روچت کو نو هغه کاغذ هغه باندې شاته لیکلو چې مالک ابن دینار تا چې هغه نوجوان سره د کوم محل وعده کړی و ورته لیکلو چې داسې محل به تاته ملاويږي مونږه د هغه محل نه او یا چند عالیشان محل هغه نوجوان ته ورکو یو په او یا اوچت محل مو ته ورکړی دی هغه نوجوان ته دغه لیکل چې هغه پړاو بیا دی را روان شو او راځي دا هغه نوجوان هغه محله ته راځي چې را دغه معلوماتو کو خلک د دعا د پاره راجم دي تاسو کو یا غزلمی خو وفات شوه دی اپرون وفات شو مالک ابن دینار رحمت الله علیه و انا لله و انا الیه راجعون یره ډیر خو نوجوانو خپ مونږ باندې یقین کړو د الله هغه ولی داغه پاغه گفت باندې د دومره کلک یقین کړو چې 1,00,000 درهم په یو وړغونته پرځ باندې مونږ ته راک خدای ته مهربانه بادشاہ غیرتی بادشاہ هغه ته یو په او یا چې دینو هغه محل خشته ورکو خو صورت حال لزان خبرې چې دا واقعا سو شو زلمی خو پرون وفات شوه دی خخ شوه دی نو مالک ابن دینار سے تپوس کوي وای د زلمی ته غسل چا ور کړی دی نو خلکو هغه کسر او غختو پلان کې وته غسل ور کړی دی اسړی رالو پلان کې تا وته غسل ور کړی او جی خسنګ چلو یره جی بس یو کاغذ را تراکو او راته وی چې ما ته کفن کم وخت کې اچي نو زما په دې کفن کې دن نه بدا دا کاغذ دا په کفن کې کېږي بس دغه وصیت کړو او پاغه باندې ما عمل کړی دی نور خو سمانه نیم پوه شوی نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه وتعالى کاغذ راوستو وې دا کاغذو هغه قسم په الله تعالی چې هم دا کاغذو دا خو ما پرون د سره په قبر کې خېده کفن کې دنه مې وسره خېده او دا کفن او دا قبر خو چا کولو کړم نه دی او دا خو هغه کاغذ دی خلکو ته خبر معلومه شو چې دا حقیقت سبل شانته دی معاملې بل شانته ده نو بیا بل یو ظلمې ناستو هغه ته جی 1,00,000 درهم مانم واخله 1,00,000 درهم د تزدر کوم کدا سه محل داسې ماته ملاويږي مالک ابن دینار رحمت الله علیه وتو فرمایل وې ته خود لیدو خبره کې او هغه خو نالیدل یقین کړو او په ایمان کې ایمان بالغیب چې دنو دا معتبر دی
دا کفار بم بیا جنت منی دی بم دوزخ منی خو الته کې بیا جنت او دوزخ منل چاته فائدہ نه ور کوي مونږ اوس چې چا نه دی لیدلې ایمان پر وروړي هغه ایمان معتبر دی او چې ویني او بیا وی آمنا وصدقنا نو بیا خو هغه ته اعتبار نشته دی چې لیدلې دی نه دی او یې معنی نو هغه خو لیدلې نو یقین وکړو اوس خو تاسو صورت حال ټول ولیدو داسې د بهلول سے بارک امراض بهلول دانا رحمت الله علیه هغه ناس د سین په غاړه او داسې واړو واړو کولکی د شګو جوړی او ځان د الله په ذکر کې مشغول کړي دي دا نه چې هغه کورکو کې مشغول دي خو د خلکو د نظر نه ځان پټ کړي دي چې خلک وي دا لیونه دیوانه دغه ځای لګیا دي شګو سره کاری بس کورکی جوړي او رواني بل سکاري نشته او د ټولو توجه الله تعالی طرف ته ذکر به کولو نو هارون رشید بادشاہ او داغه خزا هغه په غلار باندې تیرېدل وی کتل چې بهلول چې دین هغه دی د شګې نه کورکی د سین په غاړه جوړی نو هارون رشید په تیر شو وته وی سکه هغه وته دا کورکی جوړو په دې سکه وې دا د جنت کورونه جوړو دا د جنت کورونه دي خرڅه نه ویول نه پسو باندې د دې خودم قیمت چې هغه ته نشي ورکوله هارون رشید وی دا خو پاگل لیوانه دی هغه ته مخ کې لاړو د هارون رشید بیبي هغه چې راو رسید وی بهلول السلام علیکم څنګه لسکه وی دا د جنت کورونه جوړو دا پسو خرڅه وی دا په یو دینار باندې خرڅو هغه زر جیب نه یو دینار راوستو یا یو کورکه پکې زماش بهلول وته وی ټیک ده شپې ته خوب ویني یو خشته مزیدار محل دی هارون رشید وته د بار نو کتل ډیر زیات خوشاله شو دا خو زبردست محل دی چې دروازې باندې بارو کتل وې دا د زبیده خاتون محل دی دا د هارون رشید د خزې محل دی د خدا خو بیا خپل کور دی چې دروازه باندې خپدن نکوله आवाज وته شو ته نشر ادن نکېده ولی و دا د زبیده خاتون اجازت نشته دی ته داغه د اجازت نه بغیر داغه محل ته نشراته دا د دنیا معاملې خو نه دي دا خو بل شانتي حساب کتاب دی خدا بس چل کیږي دا خو هغه چاته ملو شوی دی چې چا الته بهلول سره سودا کړی دا تا خو بهلول سره سودا نه ده کړی دا ته نشي ملاوي دی چې را پاسې دلې دی نو خپل خزې زبیده خاتون ته وی چې نن به بیا یو چکر سین غاړي طرف ته لګو او تی ډیره خدا د یلته تلی دی بهلول ما شانته لګیا دی خپل کورکی جوړی نو هارون رشید خو منظر کتل او د شپې نه په خوب کې نو ور وړاندې شو وته بهلول سکه وې دا د جنت کورونه جوړو م پدې بسکه دا خرڅه یا خرڅو پسومره سړډیر قیمت وته یاد دومره قیمت چې هارون رشید هغه ته نه تیارې دو وې بهلول پرون په یو دینار باندې زبیده ته ور کړې دي او نن مان لکونه روپې غواړي هغه ته وې هغه خو نالیدلی یقین کړو او تا خو ورسولې د نو زکه دا خبره کې تا خو هغه ټول نقشولې د نو دا خبره کې نو لیدلې او نالیدلې دې کې فرقي ایمان بالغیب معتبر دی چې تا لیدلې نه یو یقین په غیب باندې وکي نو د آخرت ذخیره د دې لپاره فکر پکاري مالک ابن دینار صاحب هغه دغه نوجوان فکر آخرت طرف ته راو ګرځولو دا مقصد نه دی چې دنیا کې یو سړی کور نه جوړي ایا دغه ځکه یو لیوانه یو دیوانه باندې راشي او د توي دا محل پرې دا پیسې مال راکو زبر د لیکلو کم دا لیکل ورسو کول نشي د مالک ابن دینار سے دا واقعہ دا چې مولانا زکریا سے لیکل دا نو ورسره لیکي چې بزرگوں کی زندگی میں ایسے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں که یو سړی وای چې دا څنګه کې دي شي دا بزرگان خلکو ته د جنت ګارانټیانه ورکي په دې خو زمونږ یقین ناراضي نو مولانا زکریا صاحب لیکي وای بزرگوں کی زندگی میں ایسے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں د اولیاء په زندګۍ کې داسې واقعات ډیر پیښیږي اولی پیښیږي ځکه چې دا د الله تعالی نیاز بینی دی الله ته ارس ورکړي ځکه چې د الله ارس وته ملوي دیته چې سملوي هغه د الله د طرف نه نو هغه چې سو ور سره هغه دی الله تعالی ته ورکی خپل مرزي د الله په مرزي باندې قربان کی خپل نفس چې دا بالکل پامال کی او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه هغه باندې عمل د خپل ژوند مقصد وګرځي
نو داسې خلک چې بیا قسم کوي چې زما دې په الله قسم چې دا کار به داسې کیږي، نو هغسې وشي. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. الله باندې کې قسم وکي چې قسم په خدای دا کار به داسې کیږي، هغسې وشي. ځکه دی الله تعالی ته هغه خپل هر څه د الله د رضا تابع کړی وي. دغه فکر چې هر څه خدای ته ورکول څنګه، نو پکار دا دی چې انسان دی دا زندگی عارضی زندگی وګڼي. یو خبره شوه، زندگی عارضی زندگی ده او مقصد د زندگی د الله تعالی رضا حاصلول. په کومه طریقه به رضا کیږي؟ د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خپلولو سره به رضا کیږي. دا تعلیمات به څنګه خپلیږي؟ په دې باندې به مونږ څنګه خبرېږو؟ دینه به ځان مونږ څنګه خبرو چې دا طریقې د پیغمبر علیه السلام دی دا نه دي؟ نو د هغې دپاره د دین شعبی دي، د دین عالمان دي، خانقاهونه دي، مدارس دي، مراکز د دین. هغه طرف ته انسان رجوع کی څنګه چې د جسم د امراضو د پاره هسپتالونه دي، ډسپنسریانې دي، دواخانې او شفاخانې خلکو د پاسه بلیکلي. نو شفا خو هلته نه، شفا خو د الله تعالی د طرف نه. خداغه مقصد دی چې دا دوی ته استعمال کوي که خیری الله تعالی به تا ته شفا درکړي. بیا د یو مرض د پاره ځان له هسپتال جوړي. دا د ټي بي د امراضو هسپتال دی، هغه د هډوکو هسپتال دی، دا د زیړي دپاره هسپتال جوړ دی، هلته کې د کینسر دپاره ځان له یو خاص هسپتال جوړ دی، صرف د کینسر د مریضانو علاج پکې کیږي. هغه سپیشلیستان پکې راجمع شوي وي. اوس فکر پکار دی انسان سره چې دا جسم زمونږه دا د دې خاورې سره تعلق ساتي. د دې جسم خوراک چې دی هغه د خاورو نه مونږ ته ملاویږي، د ځمکې نه حاصلېږي. خو دا روح چې دی د دې تعلق کوم ځای سره دی؟ انسان کې خو روح هم شته، نو غذا جسم هم غواړي او روح هم غذا غواړي. نو د جسم غذا خو به تا ته د ځمکې نه میلاو شي، خو یاره چې د دې روح غذا به د کوم ځای نه میلاویږي؟ نو د روح غذا چې د نو هغه د الله تعالی ذکر دی. د روح غذا د الله تعالی ذکر. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق زندگی تیرول دا د روح غذا ده. اوس د جسم د مرض خلکو سره څومره فکري؟ د جسمانی امراضو د پاره چیک اپ د پاره خلک کم ځای ته ځان رسي. کله غونته پسینه کې درد شي و یره د هارت سپیشلیست ته تلل غواړي، اسنه ماته هارت پرابلم شروع شوی. کله غونته او د سمات زیات شي د خپل اندازې نه و یره شک مې راځي چې شوګر راته شروع شوی دی. کله غونته په سر باندې تکلیف زیات شي و یره د دماغ ډاکټر ته ورځم سن لیوانتوب را باندې راشي. که خپې کمزوري شي یره د اډوکو ډاکټر او د پټو ډاکټر سره مشوره پکار ده چې څه خطرناک بیماری را تاسو نه لګېدلی. خچ د دې جسمانی امراضو د پاره انسان دومره فکرمند وي او وی دی پکار دی چې انسان د خپل علاج وکي. خو د روح د غذا فکر څومره خلکو سره دی، د روح د علاج فکر څومره خلکو سره دی، د روح د مرض د لرې کولو احساس څومره خلکو سره دی. یو سړی د روح علاج کوي کم ځای ته بځي؟ پکار دی چې جومات ته لاړ شي، پکار دی چې خانقاه ته لاړ شي، پکار دی چې د صوفیای کرامو دربارونو ته لاړ شي. هغه روحاني مراکز دي، د روح علاج هغه ځای کې کیږي. یو سړی چې د طب علاج کړي، د ټي بي علاج کړي، د سینې د امراضو علاج هم کړي، دغه سړی نه مونږ تاسو کو چې روریتا د حسد د علاج د پاره علاج کم ځای کې کړي دي؟ نو تا ته به وایي چې ما علاج کړی دی. یاره د غیبت بیماری نن سبا ډېره شوې ده چې د دې د علاج لپاره یو کامیاب غونډه سپیشلیست به کوم ځای کې میلاو شي؟ په دې خبرو به تاسو څوک ونه وینئ. د دې به اورئ یاره د دې ګوړو یو ښه ډاکټر پیدا شوی دی، نن سبا دا بیماری ډېره د پلان کې ښه علاج کوي، چې سار ته ګورې هغه ځای ته ځان رسولي، فیس او ارسې ټیسټونه ارسې ولا برابر کړي، خو چې زما د ګوړې علاج وکړي. دا ټیک د علاجونه پکار دي. جسم فکر پکار دی، جسم ته غذا ورکول پکار دی، د جسم دوايم پکار ده، ډاکټر او حکیم سره مشوره پکار ده، ایکسرم پکار ده، الټراساوند پکار دی، فکر پکار دی.
خو چې جسم ته د نقصان ورسي نو څه چل بوشي مرګ براشي نور به څه چلو شي او که روح ته د نقصان ورسېدو نو ایمان دی بیا په خطر کې کیږي نو د جسم نقصان زیات دی او که د ایمان نقصان زیات دی تاسو لک داسې وایي چې د جسم نقصان زیات دی او که د ایمان نقصان زیات دی جسم ته نقصان ورسېدو نقصان دی خو دومره ډېر نه دی body is lost something is lost چې نقصان په بدن کې رالو سناسو نقصان وشو لیکن کله چې د عقیده کې نقصان رالو everything is lost چې عقیده دې خراب شو او ایمان دې خدای مکه خراب شونه بیا ارسه هلاک او برباد شو بدن کې نقصان رالو سناسو نقصان رالو خو که روح کې د نقصان رالو او ایمان ته د نقصان پیښ شو نو بس ارسه لاړ غرق او تباه شو او هغه خو بیا تباہی نه ختمیدونکې تباہی ده آخرت کې خو بیا ایمرجنسی واړم نشته دی او نه هلته کې بیا د ټریټمنټ سلسله شته دی چې دلته به الټراساونډ کې علاج به را شروع شي البته هغه ځای کې ویټینګ روم شته دی خبر چې دی نو دا یو ویټینګ روم دی دلته کې به انتظار کیږي د چیک اپ به کیږي د دې سړي سکیننګ به کیږي هغه سکینر چې دی هغه دغه ځای کې لګېدلی دی ګورو چې د اعمال په کومه اندازه کې دي توحید عقیده ځان سره راوړې ده که نه د رسالت عقیده راوړې ده که نه ده راوړې د آخرت عقیده څنګه ده دا یو درې تپوسونه به د ده نه کیږي من ربک ما دینک او من نبیک نو که په دې ټیسټ کې دا سړی کامیاب شو د دغه ویټینګ روم نه به دی بیا بل واټ ته شفټ کیږي هغه واټ چې دی نو هغه مختلف واټونه د مختلفو خلکو دپاره خو چې کله د هغه مرحلې نه یو سړی د آخرت هغه مراحلو ته داخل شي هلته خو بیا څوک دا نشي ویلی چې یاره ما ته د بل ډاکټر پته چا راکړې ده اوس هغې لزم هلته کې خو بیا د علاج سلسله ختمه شوه نو چې د روح نقصان وشو دا ډېر غټ نقصان دی او روح ته به نقصان څه سره رسی تکبر سره نقصان رسی غیبت سره نقصان رسی دروغ سره نقصان رسی حسد سره نقصان رسی ریا سره نقصان رسی حرام خوری سره نقصان رسی دا بیماری دی نو ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چې خپلو کې یو سړی مشوره کوي نو دا مشوره یې وکړي چې د پټو د علاج مشوره کوي د سر د علاج مشوره کوي د شوګر د علاج مشوره کوي نو کوي دی او دی کی خو د حسد د علاج مشوره دی موکي چې د حسد بیماری راکې ده دا به څنګه لرې کېږي د غیبت بیماری راکې ده دا به څنګه لرې کېږي د حرام خورۍ بیماری راکې ده دا به څنګه لرې کېږي د تکبر بیماری خو ام الامراض دی تکبر خو د ټولو بیمارو مور ده بالکل یاره چې د دې بیماری علاج به څنګه کېږي نو د دغې علاج دپاره هم پکار دی چې انسان فکرمند شي چې دغه علاج وشي دا مرض ستا شته که نشته دی په ځان باندې نظر واچوه یو سړی چې وایي زه بیمار یم نو علاج طرف ته متوجه شي او چې دته د بیماری احساس هم نی نو دی به څه علاج وکړي دی به ډاکټر ته څه لاړ شي دی به پرهیز وکړي او دی به څه دوایي وخوري دا خو هله سړی علاج طرف ته متوجه کیږي چې دته د بیماری احساس وشي نو چې یو سړي سره دا احساس نشته چې ما کې حسد شته یو سړي سره دا احساس نشته چې ما کې ریا شته دی غیبت راکې شته تکبر راکې شته دته اوسه پورې لا خپل مرضونه نه دي معلوم نو دی به د مرض علاج طرف ته څنګه متوجه شي دی به چا سره څه مشوره وکړي چې یاره زه د تکبر د مرض علاج کول غواړم څه طریقه اختیار کړم امراضو کې تکبر ماته واستوي ام الامراض دی نو د دې علاج پکار دی که نه دی پکار چې کوم زیات خطرناکي د هغې خو بیا زیات فکر پکار دی یو سړي تکبر په یو وخت کې وکړو سړی ډېر جاګیر ورته الله تعالی ورکړی و ډېر مال او دولت و او وایي دومره مالدار و دا سړی چې د ده په هغه جایداد کې د ده چې کومه ځمکه وه نو په هغې کې 3 ریلوې سټیشنې جوړې شوې وې د ده هغه خپل جایداد چې څومره و نو په هغې کې یو ریلوې سټیشن بیا به چې لاړې نو بل سټیشن بیا به چې لاړې نو بل سټیشن ته به مو رسېدې ایله چې ته په 3م سټیشن باندې به د هغه جایداد ختم شو نو سټیشن څومره فاصله کې جوړیږي ریلوې والا څومره فاصله کې جوړوي د دې نه د سړي اندازه ولګوي چې د چا په جایداد کې 3 د ریل ګاډي سټیشن وي نو هغه به څومره جایدادي د هغه مالدار سړي په وړاندې یو سړي وي د خدای په نامه راته څه راکړي
یو خو هغه پېښور غونتی د خدای په نامه او یو حقيقي معنو کې ضرورتمند او حاجتمند دي. نو دغه سړی په حقيقي معنو کې ضرورتمند هغه خلکو ته د خدای په نامه را تسرا کوي. نو د دې سړی تکبر نورم زیات شو او هغه نوجوان ته پکار دي چې انسان وته په نرمه لهجه کې ترغیب ورکړي چې یاره زلمې او روغ رمټې خدای د تخه بدن درکړی دی ښه ګټه کوه سوال نه څه جوړېږي چې ته سوال کې په یو ښه طریقه باندې خبره پکار وه هغه وخت سره د دې څه ضرورت دی د روټۍ وغیره هغه ورته سړی ورکړي ورته وایي چې نوجوان آینده کې کوشش کوه چې په خپلو مټو باندې وګټې. لیکن د مالدار او د جاګیردار د چې هغه نوجوان ولیدو او هغه وی چې څه امداد را سره وکړي او روټۍ درک نه لګي نو دی ورته په کنځلو شو او بدره دی ورته را شروع کړو چې ته شرمېږې هم نه دې تنې ته دې وګوره او ته داسې چې ځان ته روټۍ نشې ګټلی په دې حال باندې ته او زما خو دومره جایداد دی چې زمان 40 نسلونو دپاره هغه کافي دی. نو ما په پوشتونو کې په نوسو په کړوسو کې که 40 پوشتو پورې زما دا زمانه په دې بچو باندې تیر شي زما هغه جایداد نه خلاصېږي. دومره مال مې وی ګټلی دی محنت مې کړی دی ذهن مې استعمال کړی دی او دا مې کړي او هغه مې کړي دي او ته ځوان زلمې او ځان دې شرمولی دی او داسې کې او داسې کې. د تکبر هغه نتیجه ورته ډېره زر ورسېده. لږه موده پس دا سړی د یو خطرناکه بیماری په ده باندې ولګېده او ماغه د تکبر په هغه حالت کې مړ شو او هغه جایداد هر څه چې نو هغه یو زوی ته پاتې شو او هغه زوی چې نو هغه د ډیر دولت د وجې نه په نشو تماشو باندې سر شو. کله امریکې ته تللی او کله لندن ته تللی او کله یو یورپي ملک ته سیل دپاره او کله بل دپاره او هغه دولت چې نو هغه په نشو کې او په هغه تماشو او په عیاشو باندې هغه بس دوړه کو او بیا چې لږه موده تېرېده نو همدغه هلک چې دغه جاګیردار زوی او مال ټول ختم کو په نشو تماشو باندې هغه چوک کې بیا ولاړو او خلکو ته وی د خدای په نامه راته سرا کې چې ځان ته پې روټۍ واخلمه. نو داسې خلک مو چې هغه هلک هم لیدلی او بیا د دې جاګیردار دا زوی مو لیدو چې ستا پلار چې دی نو په دې میدان کې په دې چوک کې تکبر کړی چې زما جایداد خو زما 40 نسلونو دپاره هم کافي دی ما دومره ګټلی دي او ته دومره نشي ګټلی او داسې وخت خدای راوستو چې د هغه جاګیردار زوی چې دی نو هغه هم په هغه چوک کې ولاړو او هماغسې سوالونه د خلکو نه کول. بیا تکبر عزازیل را خواره کرد. تکبر عزازیل خوار کړی دی عزازیل تکبر کړی دی. نو کوم ځای ته رسېدلی دی؟ نو د روحاني امراضو ډیر فکر پکار دی چې انسان په ځان باندې نظر واچي چې ما کې کمی کمی بیماری دي او د دې بیماری علاج څه دی نو چې هغه طرف ته دی متوجه شي. او چې کوم خلک د الله تعالی په فضل په ذکر کې په فکر کې په شکر کې او په دین کې مشغول دي هغه دې په دې دیندارۍ باندې تکبر نه کوي. دا دې نه وي چې پلان کې خو بیلماز او پلیت ته او زه چې دی نو زه داسې مو زه خو نفلونه هم کوم او زه خو تهجد هم کوم او تسبیح اړوم او ذکر هم کوم او غرور او تکبر په دې نیک عمل باندې وکړو نو دم ځان غرق او تباه او که بې احتیاطي دې لږه غونتې وشوه نو په دې کې هم د غټ نقصان خطره ده. د ابراهیم ادهم صاحب د هغه متعلق لیکي چې ابراهیم ادهم صاحب وکتل چې یو 2 فرشتې دي او هغه 2 فرشتې خپلو کې خبرې کوي خو ده ته اوري. هغه یوه فرشته دی بلې ته وایي چې یاره ګوره د ابراهیم ادهم یو درجه په یو کجوره باندې کمه شوه. هغه بله فرشته ورته وایي دا څنګه؟ اوس ده ته اوري چې ابراهیمه ګورې خیال کوه احتیاط کوه ښه په یو کجوره باندې د یو درجه چې دی نو تنزلي وشوه د بره نه په ښکته راوغورځېد احتیاط کوه. هغه فرشته ورته وایي دا څنګه یو درجه دی راوغورځېدو په یو کجوره دا څنګه چلو؟ وایي ده د دوکاندار نه کجورې واغشتې نو بیا هغه کجورې چې ده کله
خپل لاس کې واغسته یو کجوره لاندې غورځیدا. ابراهیم ادهم دا خیالو کو جوړ دا زما د کجورو نه غورځیدلې ده او حالان کې دا کجوره دا دکاندار د کجورو نه غورځیدلې و. نو دا هغه کجوره روچته کوي خوړه. نو په دغه یو کجوره باندې د یو درجه را کم شو چې ابراهیم نور خلق دي، ته خو ابراهیم ادهم ته خو په خاصو خلقو کې حسابېږي، تا ته خو ډېر احتیاط پکار دی. نو دغه مشکوکه غونته کجوره چې وا دغه په خواک باندې ابراهیم ادهم سیب د خپل درجه نه یو درجه راخته شو. نو نیکانو خلکو سره د الله تعالی مددي دام د خدای مدد چې زر ورته وارننګ ملو شو، تنبیه وته ملو شو. نو زر ابراهیم ادهم سیب لاړو او هغه دکاندار هغه ته کجوره ورکا او سیوا کجوره وته ورکي او بس بیا هغه نه را روان شو. وې دا ستا حق ما سره کېدو، هغه حق مې ته رسول. نو الله تعالی په مهرباني کوي بیا وته هغه منظر راخکارا کوي. هغه فرشته په خپل کې خبرې کوي، خبره ابراهیم بیا په خپل درجه باندې بحال شو. هغه کومه درجه بیا روچته شو. هغه څنګه و هغه حقدار دی، هغه خپل حق رسولو. هغه کجوره چې ونه هغه وته رسوله. نو دی کې مونږ استاد لپاره پیغام ده چې هغه شکمنه غونته کجوره چې دا خیالو چې دا زما د کجورو ده هغه خورلې او یو درجه پر راخته شوی دی، او چې شکمن نه یقیني جهاد یو سړی یا یو یقیني پیسې یو سړی د بل چې دینو هغه اخري خنو د بسحالي دا به درجاتی که دا به تنزلاتی، دا خو به داسې کیفیت الله تعالی دې مونږ وساتي. نو د الله تعالی قانون چې دی نو هغه زبردست قانون دی، په هغې کې د لږ عمل ډېر اجر او ثواب دی، خو چې اخلاص سره وشي. او که لږه غونتې بې احتیاطي کېږي نو په هغې باندې انسان د بره نه په ښکته باندې راغورځېدی شي. نو الله تعالی دې مونږ کې د آخرت فکر پیدا کی، د باطنی اصلاح طرف ته الله تعالی مونږ متوجی کی، او چې زمونږ کم امراض دي، روحاني امراض دي که جسمانی دي، د دینه دی الله تعالی مونږ ته شفا نصیب کی. او دا مساجد او خانقاهونه دربارونه د مشایخو دا هم د روحاني تربیت د لپاره قائمیږي چې د روح علاج پکې وشي، د روح علاج طرف ته خلک متوجی شي. د بدن د علاج د لپاره خلک څومره کوشش ما تاسو ته وې، سار وختي خلک خپل کپړې بدلی کی، بدنم صفا کی، صابون هم استعمال کی، شیمپو هم استعمال کی، او که وسه رسی نو سپریم بیا استعمال کی، عطر هم استعمال کی، او بیا چې بوټانو ته وګوري سو ګرد او غبار پاغي باندې نو هغه پالش کی، او بیا سوټډ بوټډ چې د خپل کور نام را بهر شي. ولی میټینګ ته روان یم، ملاقات کوم، واده دی، کویدن ده، ختم دی، پروګرام دی، هغې ته ور روان یم. نو شیشې ته مخکې نه ولاړي او په خپلو ویښتو باندې او په خپل بدن باندې په ځان باندې او په بټنو باندې بار بار ګوتې وایي چې یاره څه کمیره نه پکې پاتې نشي. او یو خاص تقریب ته روان یم، فنکشن ته روان یم او میټینګ کې شرکت دی، نو د هغې دپاره ځان تیارول پکار دي. ښه ډېره ښه ده، ښه دی وکړو چې ځان دې تیار کړو. خو تپوس در نکو چې د زړه کې چې دا کم غندونه پراته دي د دې د صفایي څه فکر شته او که نشته دی. بوټان خو د پالش که صفا شو ټیک د مونږ منله پالش پکار دی، کپړې هم صفا شو ډېر ښه کارو شو، بدن صفا شو ښه کارو شو. دا اړه چې دومره تور دی دې سره بس جل کوو. د زړه دا توروالی دا به څنګه صفا کېږي؟ إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. بدن خیرن شي خصفه کو وینځه، اولامبا کپڑے خیرن شوي وی وینځه، بوټان خراب شو، سپلې خراب شوي بیا صفا کو پالش کا. خا د زړه چې تور شي او خیرن شي د ګناهونو د وجنه چې دا بل څنګه صفا کیږي. نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم زمونږ داسې مبارک پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې هغه مبارک مونږ داسې نه یو پریخي، مونږ ته د علاج خشته طریقه ښودلې ده چې زړه خیرن شي د ګناه د وجې نه تور شي. نو مسلمان دا به څنګه پاکیږي؟ نو د هغې علاج ښودلې دی.
ان هذه القلوب تسدى یقینا دا زړونه چې دي دا زنګدار کیږي کما یسدى الحديد اذا اصابه الماء. بیا امت ته تعلیم ورکړی دی چې د زړه په زنګ باندې که یو سړی نه پوهیږي نو دی به څنګه پوهیو مونږه. نو معلم کائنات صلی الله علیه وسلم هغه مبارک خپل شاګردانو ته تعلیم داسې ورکړی دی چې دا زړونه زنګدار کیږي لکه څنګه چې اوسپنه زنګدار کیږي. اذا اصابه الماء کله چې اوسپنه سره وبولږي نو هغه زنګدار شي. نو داسې د ګناه د وجې نه دا زړونه هم زنګدار کیږي، توریږي، خیرنیږي. یو ګناه سړیو کې نو یو تور داغ په باندې ولګي، چې بل ګناو کې نو بل داغ ولګي، چې بل ګناو کې نو بل داغ ولګي. بیا دا اصله بالکل تور شي. نو چې تور شي نو بیا وته ګناه نخکاری. چې زړه صفای نو هغه یو داغ د لري نخکاری د ډېر محسوسيږي. او چې ټول زړه توري نو که بیا هر څومره ګناهونه دی کوي هغه ته ګناه نه ښکاري. او ډېر خلک په ګناه باندې فخر کوي چې چا سره دوکه وکړي، چاته دروغ ووایي، حرام وخوري، نو بیا په خندا او په خوشحالۍ باندې د هغې تذکره کوي پلان کې مې داسې دوکه کو، پلان کې مې هغسې دوکه کو. نو دی هغه زړه تور شوي نو د ګناه هغه احساس بالکل ختم شي. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي چې اوس پنې سره وبولږي دا چې څنګه زنګدار کیږي داسې د دې ګناهونو د وجې نه دا زړه چې دا زنګدار شي. قیل وما جلاؤها یا رسول الله. صحابه د پیغمبر علیہ السلام شاګردان او مریدان دي، هغه سره فکر دی چې زړه تور شي نو دا به صفا کیږي څنګه دی، خو صفای پکار ده. نو صحابه وې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم چې دا زونه خیرن شي، زنګدار شي، تور شي، نو دا دی صفای به څنګه بدن خو سړی په صابون باندې وینځي، خدازله به مونږ څنګه وینځو، دا به څنګه پالش کوو. دې لپاره نه شیمپو شته او نه صابون شته او نه ریګمال شته. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې جلا د دې چې د صفای د دې هغه به د الله تعالی په ذکر سره راځي او د قرآن شریف په تلاوت سره به راځي او د مرګ په یادولو سره به راځي. چې مرګ د یادي نو ډېر به د صفا کیږي. چې د الله تعالی ذکر کې نو زړه به د صفا کیږي، چې د قرآن شریف تلاوت کې زړه به د صفا کیږي، چې درود شریف وې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نو هغه سره بستا زړه دا به ورسره صفا کیږي. او څنګه به صفا شي؟ کله کله د زړه داسې صفا شي، داسې صفا شي چې څوک ته مخامخ شي هغه ته پکې خپل ځان بیا ښکاري، چې څوک ته مخامخ شي هغه ته پکې خپل ځان ښکاري. څنګه ښکاري؟ د دې څنګه مثال دی؟ حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د قادری مبارک مشایخو کې زمونږه مشهور بزرگ دی حضرت خواجه جنید بغدادي رحمت الله علیه. هغه مبارک د یو سړی را مخامخ شو. نو فکر هر کس بقدر همت اوست، د ارشا فکر داغه د همت مطابقی، ارشا خپل رای او سوچ او فکری. نو جنید بغدادي صاحب ته چې یو سړی رالو داسې وکته جنید بغدادي صاحب باندې نظر پریوتو. نو لږ سات پس وای چې یاره دا ماحول خو زما خوښ نشو، مزه را ترانه کا لاړو. خلکو ته ډېر تعریف کړو چې ډېر لوی ولی الله دی. نو کله کله یو سړی لاړ شي دی وایي زه به ډېر کرامتونه وینم، هغه شانتیونه ویني. یاره خلکو وایي د الله ولی دی، ما خو څه ونه لیده، خو ما هغه شانتې عام غوندې انسان ونو. واپس سړی لاړو. نو بیا خوب ویني. نو په خوب کې وایي هغه منظر چې دی هغه بیا جنید بغدادي صاحب ته بیا راغلی دی، وایي ما داسې خوب لیدلی دی. څنګه خوب دی لیدلی؟ وایي ما ته خو جیس تاسو دا شکل چې دی دا په خوب کې راته د سپي غوندې ښکاره شو، د سپي غوندې راته ښکاره شو. او عقیده خو مخکې نه خرابه ځکه و چې عقیده خو په جنید بغدادي صاحب باندې جوړه نه شوه. هغه تصورات او خیالات چې داسې دي خلکو هسې مشهور کړی دی. نو خوب کې بیا ویني داسې د سپي غوندې حالت. نو بیا راغو چې اوس خو به مریدانو مخکې ورته یم چې جي ما خوب لیدلی تله د سپي غوندې ښکاره شوی. سړی رالو او جنید بغدادي صاحب ته وایي چې داسې خوب مې لیدلی دی. نو په دې خو واقعي چې د سړي طبیعت خرابېږي چې دا وګوره دومره لوی ولی الله باره کې داسې سپکه خبره یو سړی کوي. نو چې جنید بغدادي صاحب ته دا خپل خوب بیان کو، نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي وروره ډېر خوب دې لیدلی دی.
رورا ډیر ښه خوب دی لیدلې دی. استغفار شروع کړه، استغفر الله وایا، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واصله التوبه. د قادری شریف استغفار او تورکوی دارا شروع اصلي وی زخه د الله ذکر د خیر دی دا به شروع کوم. استغفار را شروع چې سورې استغفار وکړو نو بیا خوب ولیدو او خوب کې وای چې جنید بغدادي صاحب ډیر خشته شخصیت ته، ډیر مبارکه نورانی چهره ده، ډیر مزیدار حالت کې دی او په ډیر خشته ځای کې ناشته چې دا خوب ولیدو بیا رالو دربار شریف ته او جنید بغدادي صاحب ته وای چې جدا ځل مې بل خوب لیدل. څنګه خوب لیدلې وای جدا ځل خو مې ډیر په خشته شکل کې تاسو لیدلې. جنید بغدادي صاحب وته ښه خوب لیدلې. نو مریدان خو خبره ته خیال کوي ویره چې هغه هم دې سړی وی چې د سپي په شکل کې میولې دي، هغه ته دې خوب دی لیدلې دي او چې اوس وایي چې په خشته شکل کې میولې دي، نو اوس هم وایي چې خوب دی لیدلې دي. ام خره او دام خره الان کې د زمکه او اسمان فرق دی په دواړو کې. کدا خین واغه خنه دی او کاغه خین بیا دا خنه دی او تا دواړو ته وی چې خره. جنید بغدادي صاحب وته وی د حالت مطابق دا دواړه خوبونه ټیک دي، ځکه چې دې په ډومبي ځل مونږ ته رالو او په ما باندې نظر پریوتو نو دې ته خپل ځان ښکارا شو، دې سړی ته خپل ځان ښکارا شو. شیشه ته چې مخامخ شنو هغه پکې ښکاری کنه، نو دې چې ما ته مخامخ شو خپل ځان ولیدو نو بیا وی چې ما ته خو ته د سپي غونته ښکاری نو وی خېلی درې دي بس خپل ځان پکې لیدل او چې کله بیا د استغفار سره د اړه صفا شو او دنم سم بیا انسان جوړ شو نو بل ځل بیا په حالت کې ولیدو وای اوس هم خپل ځان لیدل دي، مخکې خپل ځان لیدل اوس هم خپل ځان ولیدو. نو دا صفائی به د ذکر سره راځي چې په حالت کې دی ولیدو تا خپل ځان چې دی دا ولیدو. شیشه ته چې سمخه مخکې هغه پکې ښکاری نو چې تا خپل صفا کړي نه دی او مغه سي ګندر आले او خپل ځان دې پکې ولیدو نو ویره دلته کې خو نشته او چې کله صفا او بیا رااله بیا د خپل ځان ښکارا شو نو بیا د زړه مطمئن شو چې را دا خو زه خزه تر عالمه دا خو ډیر ښه کار شو. نو وی ولی را ولی می شناست چا کې چې سنا اثر د نیکی وی نو په بل نیک بنده باندې بیا پوهیږي او چې د نیکی څه اثر نی نو هغه ته بیا نیکی نه محسوسیږي. نو علاج طرف ته متوجه کېدل پکار دي چې عمر زمونږ نه تیریږي او تیزه سره تیریږي نو پکار ده چې د روحاني امراضو طرف ته انسان متوجه شي او د دې علاج چې کوم مشایخ خودل دي هم هغه طریقه باندې هغه علاج چې دین هغه انسان خپل کی نو چې په کوم علاج باندې دغه خلک کامیاب شوي دي هم هغه طریقه علاج هغه مونږ ته خودل دي. مشایخ د چانه سپټای نه چې غنځان د پاره سبحان الله والحمدلله او لا اله الا الله وای او بل چاته دغه وظیفه نه خي. د ځنې خلکو عقیده په وظیفو باندې کلک نیم نو چې وظیفه وته ورکی سمودیو کی نو کاریو نشي نو بیا راشي ویره چې لګه تیزه غونتی وظیفه پکار ده بیا چې کارو نشي وې د دین هم لګه تیزه پکار ده او سو کوئی گزارش وي د خلک غونتی تیزه وظیفه پکار ده. الکه د الله تعالی نمونه دي د ټولو زبردست تاثیر دی ټولو کې اثر دی خو ځان وسره جوړول پکار دي چې څنګه د ظاهری صفای انسان فکر کوي نو داسې د باطینی صفای طرف ته متوجه کېدل پکاري هم هغه ذکرونه او هغه وظایف او کلمات چې هغه بزرګان په خپل کوي هغه د نور خلکو نه پټي خلکو ته وي. زمونږ والد صاحب رحمه الله تعالی هغه مبارک ته یو سړی رالو قسم خلک براتلو شابه یره د لنګر د چلیدو یو وظیفه راته خو چې مونږ هم لنګر روان کو شابه یره د سکار کسب نه کوي د هر صدوم را ډیر تیر دي چې داس کوم وظیفه به دی په حقړي کې دا مونږ ته خولنو خبي یو سړی ته ذکر خو وې دا وایا هغه وته نه جی تاسو چې دا داسې کوي په دې کې ټول چل دی وای نو هغه مبارک وته فرمایي دا خو مونږ هر چاته خایو مونږ ته خو چې څوک راشي وته وای چې سبحان الله 33 پیره الحمدلله 33 پیره الله اکبر 34 ځله او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. و دا خو د قشبندی مبارک ډومبنه سبق دا خو مونږ نه پټ کړي نه دي هغه ته چې دا ټول چل بس ماته خو دې کې ښکاری و دا وظیفه را تراک ایو تو فرمایل چې د چل د پاره وظیفه مونږ ته نه خایو وظیفه به د الله د رضا د پاره کې
وظیفه به د الله تعالی د رضا د پاره کې چې چا به د دنیا د پاره خبره کوله وی خدای دې ستا مشکلات آسان کړي خو ذکر چې کینو د باطن د صفای په نیت باندې به کې او د آخرت د کامیابی په نیت باندې به کې او په دې نیت به کې چې ماته الله تعالی د ذکر حکم کړی دی زکه ذکر کوم دا باندې چې په پیله تاریخ می ذکر را شروع کړو او نن خو 22 تاریخ شو خو په پته پوی نشم نه چې ذکر دی وکړو بس اندراج شروع شو لیکل شروع شو آخرت د پاره سٹاک چې دینو د خیره سره جمع کیږي نو ذکر د آخرت د فکر پنیت باندې چې دینو پکا د چې انسانو کی نو چې چا به خالص د دنیا د پاره وظیفه غوښتا نو هغه ته به فرمایل چې د الله تعالی نمونه دا عزیز دی معزز دی قابل احترام دی او دنیا دا خسیسه ده بیکاره ده خسیسه ده پاتې کیدونکې ده نو وی دا عزیز د خسیس د پاره استعمالول نه دی پکار دنیا خسیسه ده او د الله نوم عزیز دی نو د خصیص د پاره عزیز مې استعمالوا عزیز الله نوم ار یو نوم د الله تعالی هغه ډیر قابل احترام دی نو د الله نوم چې که خیر تاسو اخلي نو د الله د رضا په نیت باندې اخلي دې د پاره د الله نوم اخلي چې زمونږ الله زمونږ رضا شي او الله نه غواړي سو دنیا هم ته غواړه سپلې دیوش لیږي نو خدای نه سوال کو چې خدای د دې بندوبسو کې زه عاجز او کمزور يم خو بنیادی سوال ستا کم پکار دی خدایا ستانه مونږه تا غواړو خدایا تانه تا غواړو خدای تخپل مینا او خپل رضا او خپل محبت زمونږه نصیب کړي پس خوشاليږي هغه مناسب کړي پس خفقېږي دا غینه مونږه وساتي او هغه طریقې مونږ ته چا خو دلی د دوالو جهان سردار مبارک او داغه مبارک د صحابه د تابعینو د اولیاء کرامو د مشایخو د نقشبندی چشتی سروردی قادری مبارکی د هغه مشایخو په واسطه هغه تعلیم د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم هغه الله تعالی مونږ ته رسول دی رب ذوالجلال دې دغه لوی نعمت قدر زمونږ نصیب کی او په دغه لوی نعمت باندې د شکر توفیق دی الله تعالی مونږ ته راکړي او زمونږ استادو د حاضری دی الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي د حاضرینو چې څومره حاجتونه دي شرعي حاجات پروردگار دې په خپل فضل باندې دا غي د لپاره اسباب برابر کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير دعا کوي چې الله تعالی زموږ د ټولو خپل رضا نصیب کړي دا چې سوي نه او شو اورېدلو شو خدای په دې باندې موږ ته عمل نصیب کړي یا الله زموږ چې څومره غلطیان شوي دا غیرته معافي وکړي یا الله چې کوم کې ستا رضا هغه زموږ نصیب کړي خدای چې په څه باندې ته خفه کېږي دا غي نه موږ وساتي یا الله د رښتونی مسلمان چې کوم ژوندۍ هغه زموږ نصیب کړي یا الله د منافقت نه موږ وساتي یا الله د فریبونو نه موږ وساتي یا الله چې کوم اعمال ستا وخت دی هغه مناسب کی یا الله چې کوم عقیده استاخ وخت دی هغه مناسب کی یا الله ستا حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات امت ته بیان کړي دي رسول یې دی خدای پاغه باندې مونږ ته عمل نصیب کړي د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم په صحیح معنی کې محبت او اطاعت زمونږ نصیب کړي د خپل مشایخ په نقش قدم باندې تل خدای زمونږ نصیب کړي یا الله دې مشایخ او بزرګانو چې مونږ ته کوم تعلیم او تربیت را کړې د خدای ټول زندگی مداغه مطابق نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو خدمت د دین نصیب کړي یا الله دینی مراکز مساجد او خانقاهونه خدای په ذکر او په فکر باندې په تلاوت د قران مجید باندې او په قال الله او په قال الرسول صلی الله علیه وسلم باندې همیشه د پر آباد لري یا الله
زمونږ خپل رضا نصیب کړي زمونږ د تمام مشایخو حقدارانو قبرونو باندې خدایا لا متناهی انوارات او برکات نازل کړي یا الله زمونږ د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده بابا جی سے پیر سباک رحمه الله تعالی رحمتا واسعه خدای درجات بلند کړي خدای د خپل قرب اعلی مراتب وتورک یا الله د غی فیوزات طول منتسبین ته متعلقین ته محبین ته نصیبک یا الله د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم په مبارک لاسو او بد حوض کوثر زمونږ نصیب کړي یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د مبارک جنډې له الحمد لاندې مونږ ټول د خپل مشرانو مشایخ او اساتذه او حقدارانو کشرانو دوستانو عزیزانو سره راجمع کړي یا الله د حرمین شریفین زیارت بار بار د ډیر ادب سره نصیب کړي یا الله زمونږ د ټول خپل رضا نصیب کړي یا الله په کوم چې خوشاليږي خدای هغه زندگی زمونږ نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.